درنو لیدونکو ګران ملګرو سلام او ښې چارې زه هیله مند یم چې تاسې کورنۍ ملګري دوستان ټول به ښه یئ او له کرونا نه به په امان یئ په خپل کورونو کې پاتې شئ تر څو روغ پاتې شئ. نو همدا ده چې زه هم په کور کې یم او تاسو ته د پښتو ګرامر ټولګي یو بل درس وړاندې کوم. موږ تاسې په تیر درس کې د نوم په جوړښت وغږی چې نوم د جوړښت په اساس په څو برخو ویشل شوی. نن نو موږ تاسې په یوې بلې موضوع غږیږو چې هغه د جنسیت بحث دی او په دې غږیږو چې نوم د جنسیت له مخې په څو برخو ویشل شوی. مخکې له دې چې زه د جنسیت بحث راشم تاسې ته یوه البته طبي برخې پورې مربوط څیز هغه د جنسیت بحث دی. موږ تاسې درې ډوله جنسیتونه لرو. اصل کې خو چې موږ ډېر بحث پرې کوو یو د نر جنسیت دی یو د ښځې جنسیت دی چې میل او فیمیل ورته وایي. بل چې زموږ درېمګړی جنس دی هغه د نرښځي یا شیمن جنسیت دی. خو په نړۍ کې همدغه جنسونه دي یا به نري یا به ښځې دي او یا به هم درېمګړی جنس چې هغه نرښځی موږ ورته وایو هغه دی. بیا نو توپیر کله چې ژبني بحث ته راځو بیا د د ښځې د ژبې د استعمال او همدارنګه د ښځې د استعمال ترمنځ بیا ډېر زیات توپیرونه دي. بیا په هغې انشاءالله په راتلونکي کې بحث کوو. بیا د نړۍ ژبو ته راځو. په نړۍ کې که تاسې چېرته فکر وکړئ د جنسیت په اساس که موږ ژبې ویشو یا د جنسیت په نظر کې نیولو سره موږ ژبې ویشو نو هغه په دوو برخو موږ ویشو. یو هغه ژبې دي چې نارینه او ښځینه جنسیتونه په پام کې نیسي او د هماغه جنسیتونو په پام کې نیولو سره ژبني توکي ګردان کوي، جملې جوړېږي، فعلونه جوړېږي، افعال جوړېږي یا نومونه جوړېږي، صفتونه جوړېږي. ځکه په هغې کې جنسیت پالل کېږي. لکه پښتو په پښتو کې د ښځې او د نر دپاره افعال فرق کوي، مثلا صفتونه فرق کوي، قیدونه فرق کوي، نومونه فرق کوي. نو په دې خاطر باندې د هغه ژبه ده پښتو چې دلته د ښځې او د نر دپاره کلمات او مفهومونه، فعلونه، نومونه دا ټول توپیر کوي. خو د نړۍ یو شمېر نورې ژبې داسې شته دی چې هلته تر ډېره پورې دا توپیر نه وي. مثلا افعال د ښځې او د نر دپاره یو ډول کارول کېږي، دا سمه د نومونه به فرق کوي. مثلا قیدونه د ښځې او د نر دپاره بېل ډول کارول کېږي، یو ډول کارول کېږي، همدارنګه صفتونه یو ډول کارول کېږي، یا دې ته ورته نور توکي. موږ په هغو ژبو بحث نه کوو ځکه هغه زموږ د بحث موضوع نه ده. زموږ د بحث موضوع د جنسیت او د پښتو ژبې د جنسیت. راځو د جنسیت په اساس په پښتو ژبه کې موږ چې نومونه ویشو په دوو برخو ویشو، نارینه نوم، ښځینه نوم. کېدای شي تاسې به وایئ چې را اوس نو د نرښځي بحث څنګه دی. د نرښځي بحث دا دی چې دا زموږ د دودیزې ټولنې خبره ده. که چېرته یو نرښځی په ښځینه ماحول کې ژوند وکړي، په ښځینه ماحول کې وي، طبیعي ده چې مور او پلار به هغه ته ښځینه نوم ټاکي. کله یې چې ښځینه نوم ورته وټاکه نو د ښځینه نوم له ټاکلو سره سره په هغه باندې دا ماحول هم تاثیر کوي. ځکه ماحول دی چې زموږ په کړو ورو تاثیر کوي. لکه تاسو ته چې ما په هغه اول درس کې ویلو چې یو ماشوم کې چې زموږ راواخلو او له غوایانو سره یې په اطاق کې وتړو نو طبیعي ده چې دا به د غوایانو حرکاتو څخه نه زده کړي. نو همدارنګه که چېرته یو نرښځی له ښځینهو سره پاتې شي نوم به هم ښځینه ورته ټاکل کېږي او هغه چې څه ډول خبرې کوي هغه به هم د ښځینهو نه په تاثر وي. همدارنګه که چېرته دغه نرښځی راواخلو او په نارینه ماحول کې وساتو نو خامخا نوم به هم ورته نارینه ټاکل شوی وي او له دې علاوه به تر ټولو مهمه مسله دا وي چې هغه په خپلو خبرو کې هم افعال او همدارنګه قیدونه، نومونه ټول به نارینه کاري. دا خو هغه د درېیم جنس مسله وه. موږ اوس بحث ډېر په نارینه او ښځینه نومونو کوو چې د جنسیت په اساس په پښتو ژبه کې کوم نومونه نارینه دي او کوم نومونه ښځینه دي. د هر یو دپاره موږ ځانګړې نښې او بېلګې لرو چې مثلا په کومو نومونو موږ د نارینهو نومونو اطلاق کولی شو او په کومو نومونو موږ د ښځینهو نومونو اطلاق کولی شو.
نو اول زه په نارینه نومونو بحث کوم. مخکې له دې چې زه د نارینه نومونو بحث شروع کړم او هغه نښې درته ووایم، دا نومونه په دوو برخو ویشل کېږي. یو معنوي نارینه نومونه، بل جوړښتي نارینه نومونه. معنوي نارینه نومونه هغه دي چې دا د کلمې د سټراکچر پورې کومه ځانګړې اړه پیدا نه کړي، خو تر ډېره پورې کوشش شوي په معنا وي چې باید د دغې کلمې نه نارینه معنا ترلاسه شي. او جوړښتي نارینه نومونو نه هدف دا دی چې د کلمې جوړښت د نارینه نومونو له غوندې شوي وي. زه اول معنوي نارینه نومونه راته وایم. موږ او تاسې په پښتو ژبه کې بیا به وروسته انشاءالله بحث کوو. هغه نومونه چې هغه په الف پای ته رسېدلي دي، یا هغه نومونه صفتونه چې په الف پای ته رسېدلي وي، دا نومونه کوم نومونه دي؟ دا ښځینه نومونه دي، لکه رڼا، ښکلا، دې ته ورته نو. خو ځکه جوړښت یې ښځینه دی، خو هغه نومونه چې زموږ سره معنوي خاصیت لري، جوړښت ته پام نه کوو، الف پای ته رسېدلي دي، دا نارینه دي. د نارینه‌و لپاره کارول کېږي، لکه ابا، بابا، کاکا، ماما. دې نومونه د کوم نومونه وایي؟ نارینه معنوي نومونه. یعنی د معنویت په لحاظ، یعنی په معنا کې دا د نارینه اشخاصو لپاره کارول کېږي، مګر جوړښت چې دی دا یا دا سټراکچر یا هغه قاعده چې زموږ سره د ژبې ده، هغه په هغې باندې د ښځینه اطلاق کېږي. تاسو ویلی شو چې دا کېدای شي تاسو نه څوک پوښتنه وکړي، درته ووایي چې نارینه نومونه کوم نومونه دي؟ ته به ورته وایي چې مثلا دا نومونه دي، یا ښځینه نومونه دا دي، هغه ځانګړنې ورته وایي. بیا درته وایي چې ښه دغه یو الف چې تا وویلې چې دا په ښځینه نومونو کې راځي، نو دلته خو دا په نارینه نومونو کې راغلی، نو دې کې به ستاسې جواب دا وي چې دا معنوي نارینه نومونه دي. زه هیله مند یم چې تر دغه ځایه پورې تاسې پوه شوي یئ. په یو شمېر ګرامرونو کې دغه بحث ډېر سطحي شوی او تر ډېره پورې په ځینو ګرامرونو کې دغه بحث نه دی شوی. نو پکار دا ده چې په دغه مسایلو زموږ او ستاسې سر خلاص وي او کومه ستونزه پکې ونه لرو. بل بحث زموږ د جوړښتي نارینه نومونو سره دی. جوړښتي نارینه نومونه. تاسو پوهېږئ چې د جوړښتي نارینه نومونو نه هدف دا دی چې موږ او تاسې د هغه اسم جوړښت ته ګورو، نښو ته یې ګورو. نو دا ځانګړې نښې لري. لومړنۍ نښه، ټول هغه نومونه یا صفتونه چې په کانسوننټ پای ته رسېدلي وي، دا به کوم نومونه وي؟ نارینه نومونه وي. لکه کور، لکه موټر، لکه هلک، لکه احمد، لکه خالد او داسې نور. تاسې دا نومونه وګورئ. کور په ری پای ته رسېدلی، په ری پای ته رسېدلی نوم دی، ری کانسوننټ دی، نارینه نوم دی. موټر په ری پای ته رسېدلی، کانسوننټ نوم دی، غږ دی. هلک په کاف پای ته رسېدلی، دا نارینه نوم دی ځکه کانسوننټ دی. احمد په دال پای ته رسېدلی، خالد په دال پای ته رسېدلی، میز په زی پای ته رسېدلی. دې ته ورته نور نومونه چې تاسو یې څومره استعمالولی شئ، دا کوم نومونه دي؟ نارینه نومونه دي. نو بیا هم یو ځل تکرار وایم، هغه نومونه چې په کانسوننټ پای ته رسېدلي وي، حیثیت یې جوړښتي وي، یعنې موږ بحث جوړښتي کوو، دا کوم نوم دی؟ نارینه نوم، یعنې اطلاق پرې د نارینه نوم کېږي. دویمه نښه بیا د نارینه نومونو دا ده چې هغه نومونه چې په نارینه یا هم نرمه یا پای ته رسېدلي وي، دا نارینه نومونه دي. دا که چېرته نومونه وي، دا که نومځري وي، دا که صفتونه وي، که هر څه وي، دا نارینه نومونه دي. مثلا زه وایم چې سړی،
په ګوتې اواز ټیټ. نو دویمه نښه چې ده دا هغه نومونه چې په نارینه یا نرمه یا پای ته رسېدلي لکه سړی مثلا وایم منګی. یو وخت ما یو چا پوښتنه وکړه چې استاده دغه منګی خو داسې توک دی چې دا ښځینهو سره کار وي نو دا نوم باید ښځینه وي. ما ورته ویل نه حتمي نه ده چې یو توک یا یو څیز دی د ښځینهو پورې مربوط وي هغه دې ښځینه وي یا یو څیز دی د نارینهو پورې مربوط وي هغه دې نارینه وي. مثلا ګوتمه اوس نارینه یم اچوي ما خو نه ده اچولی خو نارینه یې هم اچوي نو ګوتمه خو ښځینه نوم وي. ښه لکه سړی منګی کوده هراتی کابلی ننګرهاری دا د ای غږ چې دی دا ډفټانګ چې دی دا غږ لغړی یا نرمه یا چې موږ ورته وایي دا یا د نارینه نومونو ښکارندویه یعنې. دریمه نښه د نارینه نومونو دا ده چې دا به په څرګند واو پای ته رسېدلي وي. په څه شي؟ په څرګند واو. دا شکل دی یو شکل لکه تاسې تلفظ کوي الو کچالو تالو مثلا وایم تالو. ښه دلته اوس تاسې مشکوک کړئ چې ښه نو دلته زه څنګه ووایم چې دا د ښځینه دی که نه. تاسې په جمله کې استعمال کوئ وایم چې تالو مې وسوځېد داسې نه وایي چې تالو مې وسوځېده. که تاسې د ا غږ ور واچوئ نو داسې وایي چې تالو مې وسوځېده په نارینه باندې ګردان شو. یا مثلا وایم چې کچالو تاسې کله هم داسې نه وایي چې کچالو پخه شوی دی ځکه یې نشئ ویلی چې دا نارینه اسم دی باید د نارینه غوندې اړونده توکي ورته ګردان شي. تاسې داسې وایي کچالو پاخه شوي دي ځکه دا اسم په څرګند واو پای ته رسېدلی او په څرګند واو پای ته رسېدلي ټول نومونه زموږ سره نارینه دي. دا بیرته لرې کړئ دا اخیر چې دا زه چې ټیټ شوی یم دا کلیک کړئ. بله څلورمه نښه چې دا هغه زور دی. تاسې به د زور غږ خامخا اورېدلی دا د ا غږ چې دی دا یې فونیټیکال باک شکل لکه نیکه تره وراره دا یې د نومونو خوا ده. مثلا ښه صفت ره رانجه تاسې به داسې نه وایي چې ځکه ویلی نه شئ. اوس چا تاسې کله اورېدلي دي چې چا ویلي دي چې نیکه مې مړه شوی دی نه تاسې ټول داسې وایي خدای وکړي چې ستاسې ټول نیکونه ژوندي وي او مړه نه شي که مړه وي خدای دې وبخښي. تاسې تل داسې وایي چې نیکه مې مړ شوی دی تره مې راغلی دی وراره مې زیږېدلی دی او دې ته ورته نوم. دا برخه د څلورمه نښه ده. یوه بله نښه چې هغه پنځمه نښه ده د نارینه جوړښتي نومونو لپاره او هغه دا چې څرګنده یا خو دا څرګنده یا په نسبتي صفتونو کې ده. نسبتي صفتونو کې ده او په نارینه بڼه تلفظ کېږي. مثلا دولچی ربابي دا چې دا هم نارینه نومونه دي البته صفتي نومونه دي. کېدای شي ځینې بیا جمع حالت ته وکارول شي. مثلا موږ وایو چې ننګرهاري ځوانان راغلي وو او ولسمشر سره خپلې ستونزې شریکې کړي خو کله که بیا موږ ښځینه حالت ته اړو بیا وایو چې ننګرهارۍ پېغلې راغلې وې او له ولسمشر سره یې وکتل. نو دلته د څرګند یا نه هدف دا دی چې په څرګند یا باندې هغه نومونه چې هغه نسبتي وي او صفتي حالت ولري دا به نارینه نومونه وي. زه هیله مند یم چې تاسې به له دغه درسه یو څه زده کړي وي. تر بیا ښې چارې.